السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم تاسو ورور تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس نن لیکچر کې موږ خبره کوو د ډسټرکټر باره کې. صحیح ده. د ډسټرکټر نه مخکې موږ د کنسټرکټر باره کې خبره کړې وه. سو د ورډ کنسټرکټر اینډ ډسټرکټر از د انټونیم اف ایچ ادر. صحیح ده. کنسټرکټر اینډ ډسټرکټر تاسو په دې ورډ نه هم پته لګي دا د یو بل داسې اګینسټ دي. صحیح ده. کنسټرکټر اینډ ډسټرکټر. نو په کنسټرکټر کې څه یو کنسټرکټر موږ خبره کړې وه. کنسټرکټر زموږ سره کوم کلاس و پای کې موږ د کنسټرکټر مین 4 پوینټس ډسکس کړي چې وایي کې زموږ سره دا وه چې د کنسټرکټر او د کلاس نیم به زموږ سره څه هغه زموږ سره سیم و. صحیح ده. سیم نیم به د کلاس او د کنسټرکټر. صحیح ده. د هغې نه علاوه موږ دا ویلي چې یاره دا خبره چې یاره زموږ سره یو ممبر فنکشن دا زموږ سره صحیح دا زموږ سره یو ممبر فنکشن کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن. صحیح دا 4 پوینټس لیکم بیا ډسټرکټر ریګارډینګ تاسو ته د دی کنسټرکټر او ډسټرکټر ډیفرنس ښیم. صحیح ده. نو موږ ویل چې کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم به زموږ سره شي د هغه ون نیم به سیم نیم وي. دوی موږ دا خبره کړې د کنسټرکټر په کلاس کې چې یاره کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن دی او دریمه دا خبره موږ کړې وه چې یاره د کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن دی خو دا زموږ سره سی ویلیو به نه ریټرن کوي. نو ریټرن. صحیح ده. نو ریټرن ټایپ یا ویلیو. صحیح ده. سی ریټرن ټایپ یا سی ریټرن ویلیو چې کوم ده دا زموږ سره څه کوي دا نه ریټرن کوي. اوکې څلورم پوینټ موږ دا خبره کړو چې زموږ سره شي کې دا زموږ سره اتوماتیکلی څه کېږي اټو زموږ سره دا ایگزیکیوټ کېږي یا زموږ سره څه کال کېږي اټو ایگزیکیوټ. صحیح ده. اټو ایگزیکیوټ والا خبره موږ کړې وه یا زموږ سره اټو ایگزیکیوټ کېږي او کله ایگزیکیوټ کېږي وین ایور وی کریټ ان ابجیکټ اف ا کلاس. صحیح ده. وین ایور وی کریټ ان ابجیکټ اف ا کلاس. صحیح ده. کریټ ان ابجیکټ اف ا کلاس. صحیح ده. کله چې موږ د یو کلاس په ابجیکټ کریټ کړو نو هغې زموږ سره څه شو زموږ کنسټرکټر فنکشن ډایرکټ بای ډیفالټ کال کېدو. اوس خبره کوو ګوره موږ دا خبره وکړه چې کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم به زموږ سره سیم و. سیم دغه خبره زموږ سره په ډسټرکټر کې هم ده چې ډسټرکټر نیم او د کلاس نیم به زموږ سره سیم وي لکه کنسټرکټر دپاره څنګه موږ ویلو خو خبره به صحیح نیم به سیم خو د دغه ډسټرکټر چې لکه لیټس سپوز موږ سره کلاس دی امیر. صحیح ده. دغه کلاس زموږ سره څه شو نیم شو امیرو او د ډسټرکټر چې کوم دی ډسټرکټر نیم به هم زموږ سره د کلاس د نیم په شان وي نو امیر به هم د ډسټرکټر نیم وي. خو د دغې نه مخکې موږ څه کوو یو ټلټ ساین لګوو. داسې یو ټلټ ساین ته د ټلټ ساین مطلب دی دا به کمپایلر ته وایي چې یاره دا زموږ سره شي دا زموږ سره یو ډسټرکټر چې کوم دی هغه کریټ شوی دی. د ټلټ ساین مطلب دا سمپل دا دی چې دا کمپایلر دا وایي چې یاره دا زموږ سره یو ډسټرکټر فنکشن دی. بل موږ په کنسټرکټر دا خبره کوو چې کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن دی نو ډسټرکټر هم زموږ سره ممبر فنکشن دی. په کنسټرکټر ریګارډینګ موږ دا خبره کوو چې یاره د دې څه ویلیو دا زموږ سره ممبر فنکشن دی خو د دې څه ریټرن ویلیو د دې څه ریټرن ټایپ د دې نشته. څه ډېر ټایپ دا زموږ سره دا پوینټ د ډسټرکټر لپاره هم دی او په کنسټرکټر کې موږ دا خبره کوو چې زموږ سره اتوماتیکلی ایگزیکیوټ کېږي وین ایور وی کریټ ان ابجیکټ اف ا کلاس. خو نه په ډسټرکټر کې زموږ سره دا یو پوینټ صرف چینج دی. په ډسټرکټر کې زموږ سره دا خبره ده چې یاره په ډسټرکټر کې ګوره کنسټرکټر به چې کله موږ ابجیکټ کریټ کو کنسټرکټر به کال کېدو مطلب کله به چې د کلاس لپاره موږ ابجیکټ انټروډیوس کو کنسټرکټر به بای ډیفالټ کال کېدو. خو دا ډسټرکټر فنکشن مین مقصد دا دی چې کله زموږ سره ابجیکټ ډسټرای شي ابجیکټ اینډ شي ابجیکټ ختم شي نو په دغه ټایم کې زموږ سره ډسټرکټر بای ډیفالټ کال شي. د دې وجې دپاره کال کېږي چې یاره د ابجیکټ زموږ سره میمري کې کم سپیس نیولی چې دا څه وکړي دغه ابجیکټ ډسټرای کړي اوس او هغه میمري چې کوم سپیس ابجیکټ دپاره ورکړی هغه ته بېرته څه کې واخلي. نو زموږ سره سمپل زموږ میمري چې کوم ده هغه به څه شي هغې کې زموږ سره هغه سپیس د بل سره پاره چې کوم دی خالي پاتې شي دغه زموږ سره ډسټرکټر مین ایم دی چې یاره زموږ میمري کې چې کوم دی څه راشي په میمري کې د ابجیکټ دپاره چې کوم سپیس ریزرو شوی هغه څه کې ډسټرای کړي. اوس ګوره که چېرته موږ ډسټرکټر په خپل پروګرام کې په خپل زموږ سره چې کوم پروګرام دی زموږ سره کوم سټیټمنټس دی پای کې موږ څه وکړو ډسټرکټر پکې موږ ونه لیکو نو بای ډیفالټ ضرورت ته شته نو بای ډیفالټ څه وکړي کمپایلر دغه ډسټرکټر دپاره څه انسټرکشن چې کوم دی هغه کمپایل په خپله باندې ډیل کوي او دغه ابجیکټ چې کله زموږ سره ډسټرای شي ختم شي بای ډیفالټ زموږ سره کمپایلر چې کوم دی هغه ابجیکټ ډسټرای کوي میمري نه. صحیح ده. نو دغه کار کمپایلر په خپله هم کوي خو که موږ د ډسټرکټر په کنسپټ باندې ځان پوه کړو نو نوره هم ښه. صحیح ده. نو که تاسو غواړئ چې نه زه ډسټرکټر چې کوم دی په خپل پروګرامینګ کې زه لیکم نو تاسو څنګه لیکئ هغه کیسه باندې اوس موږ پوه کړو. صحیح ده. ور لیټ سپوز زما سره سمپل یو کلاس دی په امیر نیم سره. صحیح ده. امیر زما خپل نیم دی لږ پاپولریټي تاسو لږ سبسکرایب کړئ چینل ځکه زه بار بار امیر یم. صحیح ده. لیټ سپوز زما سره پرایویټ کې سری پرایویټ ایکسس سپیسیفایر پرایویټ ایکسس سپیسیفایر کې لیټ سپوز زما سره څه ډیټا آیټمز دي یا څه ډیټا ممبرز لیټ سپوز A and B ما داسې واخلئ. صحیح ده. په پبلیک کې زه سالمه لیټ سپوز ما سره پبلیک یو فنکشن ممبر ایکسس سپیسیفایر کې زه سمپل یو وایډ فنکشن علمه وایډ
امیر صحیح ده ساري امیر نو void input صحیح ده void input ما یو فنکشن واغستو صحیح ده او په دې کې سیمپل زه څه کوم چې آوټ کوم چې یاره دوه نمبرز پکې اډ کوو صحیح ده چې انټر فرست نمبر صحیح ده انټر فرست نمبر او سیمپل دلته به موږ څه وکړو دا به اینډ کړو او داسې به موږ سین کړو ا صحیح ده ا ته موږ څه ویلو اساین کړو اوکې سیمپل دا دوه لاینز به داسې زه کاپي کړم کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وی از ویل اوکې هیر دا موږ بی ته سیکنډ چې زموږ سره کوم نمبر دی هغه موږ بی ته اساین کړو داسې صحیح ده دا زموږ سره د اولني چې کوم انپوټ ما لیکلی د انپوټ فنکشن دا کار شو چې زموږ سره سیمپل د میمر فنکشن د زموږ سره یوزر نه ویلیو څه کې هغه انپوټ کړي بل زموږ سره به صحیح بل زموږ سره یو وایډ فنکشن موږ الو د ډسپلی دپاره صحیح ده او هغې کې زه څه کوم سیمپل چې آوټ کوم چې دا به موږ لږ داسې کوو چې زموږ سره سپیس دغه کې صحیح ده داسې زه څه میسج پاس کوم چې یاره the sum of both numbers or دوه نمبرز چې کوم سم دی هغه زموږ سره څه دی هغه زموږ سره دی بچه دلوي شه a plus b اوکې داسې کار کوو داسې نو مې بي تاسو بیا نه ښکاري د sum of both یا موږ د sum د result به موږ ولیکو د result or سیمپل تاسو ښکاري دلته بیا زمونږ خپل دغه هم پیټ کوو صحیح ده نو دیټس وای مایټ بي بیا تاسو ښکاره نه شي ښه دلته موږ سیمپل دا داسې دا کمنټس اپ کړو هلته موږ a پلس b کړو a پلس b صحیح ده اوکې ښه موږ سره سیمپل چې آوټ شو د ریزلټ a پلس b اوس موږ سیمپل څه کوو ګوره زه په دې خپل کلاس کې دلته په اینډ کې ګوره په اینډ کې ما دلته په اینډ کې دا کار وکړو دلته یو ډسټرکټر چې کوم دی یو کنسټرکټر فنکشن ما کریټ کو په امیر نیم سره ګوره ما سیمپل د کلاس نیم او د امیر دا زموږ سره ګوره د کلاس نیم او د کنسټرکټر نیم سیم دی صحیح ده څه په ارګومنټ ما پاس نه کړل دلته موږ سیمپل د دې امیر کې دلته میسج پاس کوم چې هاي دلته زه لږ داسې کوم هاي I am a constructor I am a constructor صحیح I am a constructor زه یو constructor یم هلته سیمپل دا څه کوم ته به end of line که نه خو ډایرکټ دلته به څه کوو /n for the new line صحیح ده where is /n here it is اوکې دا سیمپل زموږ سره دا شو او دلته زه یو ډسټرکټر چې کوم دی هغه هم کریټ کوم په امیر ګوره موږ سیمپل چې کله ډسټرکټر موږ کریټ کوو د دغې نه مخکې موږ سیمپل یو ټیلډ ساین دا ولګوو دې مطلب دا کمپایلر ته پته ولګېږي دا زموږ سره یو ډسټرکټر دی او دا موږ کله کال کوو کله زموږ سره زموږ د ابجکټ څه شي دا اینډ شي زموږ دا کوم پروګرام دی دا اینډ کېږي زموږ سره دغه ډسټرکټر چې کوم دی هغه زموږ سره کال کېږي صحیح ده لیټ سپوز دلته به سیمپل دا میسج پاس کړم چې هاي I am a destructor صحیح ده destructor زه یو ډسټرکټر یم وایي مطلب یې دا شو چې تاسو پوه شئ صحیح ده hi I am a destructor and here I will also put the end of line like this okay ښه دا زموږ سره زموږ پروګرام اوس موږ سیمپل په مین فنکشن کې راځو په مین فنکشن کې موږ څه معمولي لږ چینجز کوو سیمپل زه لاندې اینډ مین فنکشن کې څه کوم نو مین فنکشن کې ما سیمپل داسې وکړه چې یاره دغه امیر چې کوم زموږ سره د امیر کلاس و دغه لپاره ایج یې ما څه وکړو یو ابجکټ کریټ کړو ګوره اوس چې کله ما ابجکټ کریټ کړو اولنی کار زموږ سره په پروګرام کې دا کار وشي چې دا کوم کنسټرکټر د امیر دا به ډایرکټ هر ځای دا سټیټمنټ ولیکو که دا موږ د پروګرام په اینډ کې ولیکو د کلاس په اینډ کې ولیکو کلاس په باډي په لاست کې ولیکو که په فسټ کې ولیکو که په میډ کې ولیکو خو چې په کلاس کې دننه په کوم ځای کې موږ کنسټرکټر سټیټمنټ لیکلی او کله موږ د یو کلاس لپاره ابجکټ چې کوم دی انټروډیوس کړو بای ډیفالټ به زموږ سره ډایرکټ دغه کنسټرکټر کال کېږي که په کلاس کې په هر ځای کې لیکلی صحیح نو زموږ سره اول دا میسج پرې شي چې هاي I am a constructor صحیح ده چې دا میسج پاس شو د هغې نه بعد به موږ څه وکړو موږ به سیمپل دغه ایج په ترو باندې دغه چې زموږ سره کوم انپوټ لپاره کوم زموږ سره فنکشن و هغه به سیمپل کال کړو صحیح ده چې موږ څه انپوټ آوټپوټ وکړو د هغې نه بعد زموږ سره چې بل کوم فنکشن دی ډیس فنکشن به سیمپل موږ کال کړو او چې دا کار چې دا کار زموږ سره وشي چې دا کار زموږ سره کله پرفارم شي د هغې نه بعد به سیمپل موږ دلته څه وکړو ښه دا ګوره اوس ته تاسو پرې پروګرام لږ په کومه داسې زموږ سره دا زموږ لږ داسې اوکې دا زموږ کلاس شو صحیح ده اوس په دې کلاس کې ما سیمپل څه وکړو
اولنی کار دا وکړو چې یاره آبجیکټ مې کریټ کړو نو بای ډیفالټ زموږ سره به کنسټرکټر کال شي. صحیح ده، آبجیکټ ډیکلیئر شو، کنسټرکټر به کال شي. چې کنسټرکټر کال شي موږ ته سمپل دا میسج پرنټ شي چې هاي ام کنسټرکټر. د هغې نه بعد زموږ سره انپوټ آوټپوټ والا پروسیجر د دې آبجیکټ په تر باندې دغه انپوټ آوټپوټ چې کوم ممبر فنکشنز دي دغه زموږ سره کال شي. د هغې نه په لاست کې چونکې زمونږ آبجیکټ ډسټرای شو، نو څنګه زمونږ آبجیکټ ډسټرای شو نو په لاست کې زموږ سره زمونږ چې کوم ډسټرکټر کوم ممبر فنکشن دی هغه زموږ سره کال شي. او ډسټرکټر به څنګه کال شي چې دا زموږ سره ګوره دا ډسټرکټر چې کوم نیم دی دا زموږ سره د کلاس د نیم سیم نیم به یې دواړو. بل ته دې نه مخکې موږ سیم ټیلډ ساین ولګوو د کلاس نه د ډسټرکټر د نیم نه. دې مطلب دا چې کمپایلر ته پته ولګي دا زموږ سره ډسټرکټر دی او زموږ سره په هر ټایم کې ایګزیکیوټ کوي کله زموږ سره زموږ آبجیکټ شي هغه ډسټرای شي. اوکې شو. بل دا چې یار دې زموږ سره ریټرن ټایپ نشته، دې نه موږ سره آرګومنټ هم نشو پاس کولی. صحیح ده. او بله دا خبره شو چې یاره دا زموږ سره ممبر فنکشن دی سمپل دا زموږ سره دی ډسټرکټر کنسپټ. اوس سره پروګرام سمپل څه کومه رن کوم نو دلته ماته څه ایرر چې کوم دی هغه پاس شو. ایرر څه دی؟ بیفور ټوکن. صحیح ده. اوکې لیټ می ټرای امیر. اوکې here it is. I am Amir. Here is error expected before the token. Here it is. Here is little. Okay, here it is. This one. Okay. بل زموږ سره په مین فنکشن کې څه ایرر دی at the end of the input. What error expected here at the end of the input? Let me try. Here it is. aj.input. Okay. Not match to this input and aj.input. This and input. This one is for this. This one is for. Okay. Here it is. اوکې یو ایرر خدا شو چې په دې کې مونږ چې کوم دی دلته په دې کې دا ډیس چې کوم فنکشن دی دا مونږ شکل دی په دې باډي دپاره مونږ بل کرلی بریسز نه دی لګولی. مطلب دا مونږ شکل ده دلته دې اینډ اف چې کوم دی کرلی بریسز مونږ نه لګولی. اوس لیټ می رن د پروګرام اگین. سو هیر اوکې زمونږ پروګرام دغه یو مثلا چې مونږ نه پکې دغه یو دغه پاتې شو. صحیح ده. ښه نو تاسو کتلی شئ زمونږ پروګرام رن شو. هاي آی ایم ان کنسټرکټر. اولنی کار زموږ سره دا وشو چې زموږ سره کوم میسیج و هغه سره راغی چې هاي ایم کنسټرکټر مطلب د کنسټرکټر دا سټیټمنټ زموږ سره ټول نه اول رن شو ځکه چې د کلاس لپاره موږ آبجیکټ کریټ کو. چې کله موږ آبجیکټ کریټ کو ډایرکټ زموږ سره کنسټرکټر کال شو موږ ته کنسټرکټر میسیج راغی. د هغې نه بعد موږ چې کوم د آبجیکټ په تور باندې خپل انپوټ فنکشن کال کلی و نو هغه انپوټ فنکشن زموږ سره کوم یو فنکشن دی دا راغی موږ ته چې انټر پاس نمبر لیټ سپوز ا ته دی ا ته څه ویلو څه کوم هغه سی ان کومه لیټ سپوز ما انټر کو 70. صحیح ده. د هغې نه بعد ما ته میسیج شو چې انټر سیکنډ نمبر لیټ سپوز سیکنډ نمبر زما سره نه دا یو سټیټمنټ دی. کمپایلر مونږ ته دا سټیټمنټ څه کوه مونږ ته راکړو د دې باندې کار وشو. نو اوس بي ویریبل ته لیټ سپوز څه ویلو څه کوم اساین کوم هغه زما سره شی شو هغه زما سره شو 90. صحیح ده. اوس سمپل دا زه څنګه انټر کوم نو دا دې دواړو څه شی راغی زموږ سره سمپل ایج د دغې انپوټ کار ختم. بیا زموږ سره موږ ایج ډاټ ډیس فنکشن چې کوم دی هغه ډیس فنکشن د آبجیکټ په تور موږ کال کړی نو ډیس فنکشن موږ سمپل دا ریزلټ راکړو چې د ریزلټ آر او اے پلس بي څه کړو په خپل منځ کې جمع کړو دا شو. او د هغې په لاست کې تاسو کتلی شئ دا زموږ سره راغی چې هاي آی ام ا ډسټرکټر. صحیح ده. نو دا زموږ سره د ډسټرکټر خبره چې هر کله زموږ سره زموږ آبجیکټ ډسټرای شي نو زموږ چې کوم ډسټرکټر فنکشن دی هغه زموږ سره شي هغه زموږ سره رن شي ایګزیکیوټ شي او هغه آبجیکټ چې هغه ډسټرای کړي. تاسو کتلی شئ آبجیکټ ګور ډسټرکټر زموږ سره کله کال شو د اینډ اف د آبجیکټ کله زموږ سره آبجیکټ ډسټرای شو. صحیح ده. اینډ شو ختم شو. صحیح ده. ګوره بل دا چې کله په کم فنکشن کې موږ آبجیکټ کریټ کړو ګوره په مین فنکشن کې موږ آبجیکټ کریټ کړو نو چې څومره پورې زموږ سره د مین فنکشن کې چې دننه څومره سټیټمنټس هغه ختم شوي نه وي د هغې پورې زموږ سره ډسټرکټر نه کال کېږي. چې کله زموږ سره د مین فنکشن ټول آبجیکټ ختم شي د هغې په اینډ کې زموږ سره زموږ ډسټرکټر چې کوم دی هغه کال کېږي. صحیح ده. دا و نننی کلاس امید لرم ستاسو بالکل خوښ شوی. ټایم راکولو جهان مننه زموږ سره ډسټرکټر چې تاسو په ډېر زیات په ډیټیل سره پوه شوي. بیا تاسو پروګرام زرن کوئ چې څه مسله هم I am here always available.